نننې زمونږ سبق سورت آل عمران سلورم سفارہ آیت نمبر 196 خوانوالی تر 200 آیات پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يغرنك دوكن كتالرا تقلب الذين كفروا اوریدل د آغا کسانو چې کفر کړی دی فی البلاد پکلو کې متاع قلیل دوی لره سکه د لگا ثم مأواهم جهنم بیا ځای د دی جهنم دی وبئس المهاد او ډیره بده بچوڼه ده دا جهنم لكن الذين اتقوا ربهم لیکن آغا کسان چې ځان بچ کو د خلاف د خپل ربنا لهم جنات دی لرا داس جنتون دی تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې د اونو د اغینه ولی خالدین فیها همیشه بوی دی پدې کې نزلا من عند الله ملمستیا بوی د طرفه د الله نه وما عند الله او آغا چې الله سره دی خیر للابرار غوره دی د پاره د نیکانو وان من اهل الكتاب او یقینا بعض د اهل کتابنا لمن یؤمن بالله خامخا آغا کسان دی چې ایمان راوړي په الله باندې لمن یؤمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې وما انزل الیکم او په هغه چې نازل کړی شوی د تاسو ته وما انزل الیهم او په هغه چې نازل کړی شوی دی دیتا خاشعین لله عاجز کونکی دی الله تا لا یشترون نغور کئی بآیات الله پا آیاتونو دا الله باندے ثمنا قلیلا دا دنیا لگا اولئک لهم دغه کسان دی لرا اجرهم اجر د دی دی عند ربهم پنیز د رب د دی ان الله یقینا الله سریع الحساب زر حساب کون کے دے یا ایها الذین آمنوا اصبروا اے ایمان والو لکشی پا جہاد باندے وصابروا
او یو بل کلک کئ. ورابطو او تیاریو کئ د پاره د جهاد. واتقوا الله او ویریږئ د الله نه. لعلکم تفلحون خامخا تاسو به کامیاب شئ.